د تیرو څلورو کلونو په اوږدو کې اسلامي امارت د نړۍ له ګڼو هېوادونو سره ښې اړیکې پاللي او تل یې دا ډاډ څرګند کړی چې له هر هېواد سره مناسبو اړیکو ترسره کولو ته ژمن دی. د روسیې هېواد بالاخره د لومړي ځل لپاره درک کړ او اسلامي امارت یې په رسمیت وپېژاند. کونړ کې عام خلک د روسیې دغه اقدام ستایي او له نورو هېوادونو غوښتنه کوي چې اسلامي امارت په رسمیت وپېژني. په لومړي سر کې خو دا اقدام د روسیې موږ ستایو او قدردانۍ او احترام یې کوو او دا د افغانستان په ګټه باندې او د روسیې په ګټه باندې انشاءالله تمام بولو. نورو هېوادونو باندې غږ کوو چې افغانستان په رسمیت باندې وپېژني. نو انشاءالله دې سره زموږ سیاسي برخه او اقتصادي برخه ډېره قوي کېږي او پیاوړې کېږي. د سیاسي اړیکو د رامنځته کولو لپاره نړیوال قانون رسمیت پېژندنه ده. ډېر خوښ او خوشحاله یم د یو تن اوسېدونکو په حیث خصوصا د افغانستان تر څو زموږ ګران هېواد د لومړي ځل لپاره د روسیې هېواد په رسمیت باندې وپېژنده. له نورو هېوادونو څخه هم دا هیله لرم تر څو افغانستان نه غواړي چې له نورو هېوادونو سره په تقابل کې واقع شي. دا چې روسیې هېواد زموږ د هېواد اسلامي امارت په رسمیت پېژندلی دی، موږ خوښ یو د روسیې دا ګام په دې ګام ویاړو او فخر کوو. له نورې نړۍ بالخصوص د اسلامي نړۍ څخه هم غواړو چې زموږ هېواد او بالخصوص اسلامي امارت په رسمیت وپېژني څو زموږ او د هغوی ترمنځ ښې اړیکې قایم شي. ځکه که چېرته رسمیت پېژندنه نه وي نو زموږ او د هغوی ترمنځ اقتصادي او سیاسي اړیکې ډېرې پرمختللي نشي کېدلی. بل پلو کونړ کې د اطلاعات و کلتور ریاست مسؤلین وایي اسلامي امارت تر دې دمه په بهرني او کورنیو سیاستونو کې بریالی و ځکه د روسیې هېواد له لوري په رسمیت وپېژندل شو. د اطلاعات و کلتور رئیس وایي تمه شته چې د نړۍ نور هېوادونه به هم ډېر ژر د روسیې د هېواد په څېر د رسمیت پېژندنې ګام واخلي. الحمدلله د روسیې د طرف نه د اسلامي امارت په رسمي پېژندنه دا د ټولو افغانانو دپاره یو ښه زیری دی. اسلامي امارت همیشه کوشش کړی د ټولې دنیا سره د ښو اړیکو د جوړولو کوشش کړی دی او همیشه دنیا ته د امن پیغام ورکړی دی. نو دا د اسلامي امارت د پالیسۍ یو ښه اقدام دی، یو ښه نتیجه ده چې الحمدلله نن روسیه چې یو د دنیا یو سوپر طاقت دی هغه راپاڅېدل او نن اسلامي امارت په رسمیت وپېژانده. دنیا هم اوس افغانستان وپېژاند چې دلته الحمدلله هغه څه چې مخکې و هغه اوس نشته دی. نو زه امید لرم چې نور ملکونه به هم په دې لار کې یعنې سستي ونه کړي او ډېر ژر به انشاءالله اسلامي امارت په رسمیت باندې وپېژني. د یادولو وړ ده له هغه مهاله چې اسلامي امارت په افغانستان واکمن شوی د سیمې او نړۍ له ټولو هېوادونو سره اقتصاد محوره